ملګرو که تاسو موبایل فون ډیر زیات استعمالوئ او خاص کر تاسو د شپې ډیر زیات استعمال کوئ نو هم اوس نه په خپل موبایل کې دا وړوکی شان د سیټینګ آن کړئ ځکه کله چې تاسو موبایل فون استعمالوئ د موبایل چې کومه خپله رڼا وي کومې خپلې د شعاګانې چې دي دا چې کومې خارجیږي دا د دې سترګو لپاره ډیر زیات نقصان ده وي نو کله چې تاسو د شپې موبایل په تیاره کې استعمالوئ په هغه ټایم کې دا تاسو ته ډیر غټ نقصان درکوي خو تاسو پوهیږئ نه چې د دې د وجې نه په سترګو نظر باندې ډیر غټ اثر کیږي دغه لپاره په خپل موبایلو کې دا سیټینګ وکړئ یو وړوکی شان د اپلیکیشن د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو دغه سیټینګ صرف د دې ځای نه آن کوئ چې څنګه هم آن کوئ ستاسو د موبایل کومه خپله رڼا چې هغه به چینج کیږي بلې رڼا ته او کومه خطره چې وي د سترګو لپاره هغه به کافي حده پورې ختمیږي بیا به ستاسو سترګو ته دغه شان څه مسلې دا نه رسي که تاسو په تیاره کې استعمالوئ او که هر ټایم کې استعمالوئ راشئ په خپل موبایل کې پلی سټور راواړوئ ملګرو په پلی سټور کې به تاسو په سرچ کې ولیکئ بلو لایټ فلټر فار آی کیر دا اپ ته دا وګورئ دا به تاسو ته راوړي دا به ډاونلوډ کړئ چې څنګه هم ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو اوپن کړئ ملګرو چې څنګه هم اوپن کړئ دا اپشنونه به تاسو سره شو شي صحیح ده دا اوس ما سره آن دی نو ما آپ کو داسې دی صحیح ده دلته به تاسو دا سټیټس بار شارټکټ چې دا به تاسو آن کړئ صحیح شو چې بیا تاسو سره په ټاپ باندې شو کیږي د دې اپ کې د دا آیکن دی دا تاسو وګورئ دا یې د دې نه هم تاسو دا رڼا آپ کولی شئ او آن کولی شئ صحیح شو دې ځای نه به تاسو سیټینګ وکړئ کومه رڼا چې ستاسو په سترګو باندې ښه لګي هغه پکې سلیکټ کړئ او دلته چې څونه سایز کې تاسو غواړئ نو هغه تاسو سلیکټ کولی شئ دغه شانتې چې کله بیا تاسو آن کوئ دا رڼا به دغه شانتې سیوا کیږي صحیح ده هر قسم د رڼا چې ستاسو خوښوي نو د یو فایده دا وي تاسو موبایل هم استعمالوئ تاسو ته به نقصان دا نه درکوي نو په دې طریقه باندې دا یو سیټینګ د اوس نه په خپل موبایل کې وکړئ